د پاکستان پوځ تېره شپه د افغانستان په ننګرهار او پکتیا ولایتونو درانه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې خواوشا 18 افغانان پکې وژل شوي او ځینې ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. اسلامي امارت د دې بریدونو په ځواب کې د پاکستان خلاف د بدل اخیستلو لپاره خپل راتلونکی اقدام څرګند کړی. آیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه کیدونکې ده؟ آیا په پاکستان کې د روانې ترهګرۍ تر شا د افغانستان خاوره د طالبانو لخوا رښتیا د پاکستان پر ضد استعمالیږي؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا خاص علتونه څه دي؟ آیا تحریک طالبان او داعش په افغانستان کې پټنځایونه لري؟ او د پاکستان د دغه بریدونو په اړه دریځ یا موقف څه دی؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغه خرابو حالاتو حل به څه وي؟ که تاسو غواړئ د دې موضوع پر حقیقت پوه شئ نو مهرباني وکړئ دا ویډیو ریپورټ را سره تر پای پورې وګورئ. لکه څرنګه چې وړاندې موږ ویل د پاکستان پوځ تېره شپه د افغانستان په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې هوایي بریدونه ترسره کړي دي او خواوشا 18 کسان پکې وژل شوي دي. د افغان طالبانو لخوا دا دعوه شوې ده چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي. د بی بی سی انګلیش څانګې په دې اړه یو ژور تحقیقاتي ریپورټ لیکلی چې د تېرې شپې په حملو کې په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني بریدونو له امله په یو کور د حملې وروسته لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي چې 11 پکې ماشومان او باقي زنانه او نور وګړي شامل دي. بلخوا د پاکستان لخوا د دغه حملو په اړه دا دریځ ښودل شوی چې پاکستاني پوځ په افغانستان کې یو انټیلیجنس بیسډ سلیکټیو اپریشن ترسره کړی او ترهګر پکې په نښه شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر عطاطارل په خپل یو ایکس ټویټر پوسټ کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ټاکلي او هدفمند هوایي عملیات ترسره کړي چې مقصد یې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او له هغې سره تړلو ډلو پټنځایونه په نښه کولو. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د پاکستان د ولس او امنیت د ساتنې لپاره اړین و او پاکستان تل هڅه کړې چې سیمه ییز امن او استحکام برقرار وساتي. د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې دا دریځ لري چې په پاکستان کې د روانې ترهګرۍ تر شا د افغانستان خاوره د افغان طالبانو لخوا د پاکستان پر ضد کارول کیږي او وخت تر وخته په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د پوځي ادارو په ودانیو او هډ کوارټرز د تحریک طالبان پاکستان نومي ترهګرې او وسلوالې ډلې لخوا حملې کیږي چې ګڼ شمېر سرکاري سرتیري او دارنګ عام خلک پکې زیات وژل شوي او زیانمن شوي دي او دغه ترهګرو ته په افغانستان کې بیا د افغان طالبانو لخوا مرسته او پناه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان سره د دې په اړه ښکاره او واضح ثبوتونه هم شته. لکه څو هفتې وړاندې په اسلام آباد کې د شیعهګانو په مسجد شوي حمله کې هم ځانمرګي برید کوونکي ترهګر ته تربیت او مرسته د افغان طالبانو لخوا ورکړل شوې وه. دارنګ په 14 فروری 2016 کې په باجوړ کې په پوځي څوکۍ چې کوم ځانمرګي برید شوی و چې پکې 11 پوځي سرتیري وژل شوي وو هغه ځان وژونکی هم یو افغان و. همدارنګ یوه ورځ مخکې په بنو ولسوالۍ کې چې په یو پوځي قافله کوم ځانمرګی برید شوی و چې په هغې کې 2 پاکستاني پوځیان شهیدان شول د هغې ځانمرګي برید ذمهوار هم تحریک طالبان پاکستان او د هغوی اتحادیان په افغانستان کې ښودل شوي. یعنی د دغه حملو تر شا په افغانستان کې پټ پناه ترهګر ذمهوار ګرځول شوي دي. نو ځکه پاکستان نور دې ته مجبوره شو چې په افغانستان یې بریدونه وکړل او اوس پاکستان دا دریځ لري چې پاکستاني پوځ په افغانستان کې ترهګر په نښه کړي دي. خو بلخوا افغان طالبان یعنی امارت اسلامي د پاکستان دا دعوه ردوي او په پاکستان کې روانې ترهګریزې پیښې د پاکستان کورنۍ او ملکي ستونزې ګڼي. افغان طالبانو پاکستان ته دغه حملو په اړه سخت غبرګون ښودلی او دا یې ویلي چې امارت اسلامي یعنی افغانستان به
په مناسب وخت پاکستان ته د دې بریدونو سخت ځواب ورکوي. بي بي سي انګلیش څانګې په دې اړه په خپل ریپورټ کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د ننګرهار او پکتیکا ولایتونو پر ملکي سیمو شوي او لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د ګردې کس کلي یو اوسیدونکی چې نوم یې شهاب الدین یادیږي خبریالانو ته د خپل ویجاړ شوي کور مخې ته په ولاړېدو سره وویل چې د هغه د 30 کسیزې کورنۍ له ډلې یوازې صرف 15 تنه له برید څخه ژوندي پاتې شوي دي. تر اوسه په نورو هغو سیمو کې چې بریدونه پرې شوي د مرګ جوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پکتیکا ولایت د برمل او ارګون ولسوالیو کې پر یوه میلمستون او یوه دیني مدرسه هم پاکستانی پوځ بریدونه کړي، خو د برید پر مهال هلته څوک موجود نه وو. د طالبانو دفاع وزارت وروسته پر ایکس ټویټر یوه اعلامیه هم خپره کړې او دغه بریدونه یې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه وبلله او ویل چې دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. طالب چارواکو خبرداری ورکړی چې په مناسب وخت کې به مناسب او مضبوط ځواب ورکول کیږي او دا یې زیاته کړې چې پر ملکي هدفونو او مذهبي ځایونو بریدونه د پاکستان د پوځ د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامۍ نښه ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغه ټینشن د ختمولو بنیادی تګلاره څه ده؟ آیا صرف د دې حل هوایي بریدونه دي، جنګ دی، جګړه ده، او که نه بله هم څه لاره شته چې د هغې په ذریعه باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه شخړه ختمه شي؟ ملګرو، په دې اړه زما دعوا او دریځ دا دی، اگر که تاسو د هغې سره اتفاق کوئ نه کوئ، اختلاف لرئ، دا ستاسو حق دی، خو زه دا ګڼم چې پاکستان او افغانستان دواړه هغه هیوادونه دي چې دا دواړه یو بل ته انحصار لري. که په پاکستان کې امن وي په افغانستان کې به امن وي، دارنګ په افغانستان کې که امن وي په پاکستان کې به امن وي، که په پاکستان کې امن نه وي په پاکستان کې سیکیورټي حالات او صورتحال خراب وي، نو د هغې بیډ امپیکټ یا منفي اغیز به په افغانستان هم پرېوځي، ځکه چې د دغه دواړو هیوادونو جغرافیه هم یوه ده. په دغه دواړه هیوادونو کې چې کوم وګړي او کوم سیټیزنز اوسیږي هغه هم یو خلک دي، په یوه ژبه خبره کوي. زیاتره د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې 80% خلک چې دي وګړي چې دي هغه پښتانه دي. نو دا د یو بل سره یو شریک کلتور لري، شریکه ژبه لري، شریک تاریخ لري، شریک روایات لري. پکار دا ده چې د دغه دواړو هیوادونو واکداران او ولسمشران او حکومتي اعلی چارواکي یو بل ته د سختو غبرګونونو یا ګواښونو پر ځای د یو بل سره خوږې خبرې وکړي او د یو بل سره په یو ټیبل باندې مذاکراتو ته تیار شي او د مذاکراتو تر لارې دغه ستونزه او دغه مسله چې کومه په پاکستان کې نن راپېښه ده چې هغه د ترهګرۍ لویه مسله ده، د دې مسلې د حل کولو لپاره افغان طالبان هم د پاکستانی چارواکو سره ناستې ته تیار شي او په دواړه هیوادونو کې د امن او پیس د مینټین کولو او برقرار ساتلو لپاره د دواړه هیوادونو اعلی حکومتي چارواکي بنیادی اقدامات پورته کړي. ستاسو په دې اړه باندې رایه څه ده؟ ضرور تاسو کولی شئ چې په کامنټ سیکشنز کې خپل قیمتي نظر، خپل رایه زموږ سره شریکه کړئ. موږ ستاسو د یو ملګري کمنټس ګورو او د هغې تاسو ته ځواب هم درکوو. که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي وي لایک یې کړئ او زموږ چینل او پیجز چې کوم دي هغه فالو او سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.